دین وطن ته خدمتنا د الله رضا کارنا یتیمانو غریبانو سره کاندې کومکونه ته ژوندی اوسېږي مشرته ګټلې دې ډېر زړونه یتیم نن د روژې مبارک میاشت 12مه ده. موږ روژه ماتې چېرته ورکوو؟ د کابل او جلال آباد لویه لاره تاسې ګورئ چې ماشاءالله څومره بیروبار څومره ګڼه ګوڼه ده. د همدغې سړک په غاړه دغه روژه ماتې موږ برابروو. انشاءالله سلګونه کسان به راځي او دغلته موږ سره به روژه ماتې کوي. نور هیله کوم راسره اوسئ، ویډیو مخکې شیر کړئ. مشرتا ګټلې دې ډېر زړونه یتیمانو غریبانو سره کاندې کومکونه ولس کلی پتا باد زمونږ څلی پتا باد ټول ولس درنا خوشحال دی رب دې درکاندې اجرونه ولس کلی پتا باد زمونږ څلی پتا باد ټول ولس درنا خوشحال دی رب دې درکاندې اجرونه خدای دې تل را آباد ګرانه اوسې زنده باد غریبانو مسکینان دې کړل ټول ښاد او آباد خدای دې تل را آباد ګرانه اوسې زنده باد غریبانو مسکینان دې کړل ټول ښاد او آباد تل خوشاله اوسې مشره چې کوي ته خدمتونه یتیمانو غریبانو سره کاندې کومکونه تل خوشاله اوسې مشره چې کوي ته خدمتونه یتیمانو غریبانو سره کاندې کومکونه دین وطن ته خدمتنا د الله رضا کارنا یتیمانو غریبانو سره کاندې کومکونه ته ژوندی اوسېږي مشرته ګټلې دې ډېر زړونه یتیمانو غریبانو سره کاندې کومکونه دین وطن ته خدمتنا د الله رضا کارنا یتیمانو غریبانو سره کاندې کومکونه ته ژوندی اوسېږي مشرته ګټلې دې ډېر زړونه یتیمانو غریبانو سره کاندې کومکونه ته یو ځوان با احساس ته هر کار دی د اخلاص زړونه ټول درته دعا کړي په نیکیانو کې شي پاس ته یو ځوان با احساس ته هر کار دی د اخلاص زړونه ټول درته دعا کړي په نیکیانو کې شي پاس پاتې راوړئ قدرمندو دا و د روژې 12مه چې روژهدارو ته روژه ماتې مو چمتو کړه. اجازه راکړئ سره کاندې کومکونه دې غریب ولسونه لري ډېر زیات حاجتونه یتیمانو غریبانو سره